وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین مخکې د مور بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها پر روایت سره دا وحی دو طریقې چې په نبی علیہ السلام وحی راتلی دا غي دو طریقې بیان شوې چې یو بدا سے आवाज محسوسه دو لکه د زنجیر او دویم انسانی شکل باندې به فرشته تشریف راوړ. اوس په نبی علیہ السلام باندې د وحی دراتلو درېمه طریقه چې د فرشته په اصل شکل کې راتلل. د دین مخکې خو موږ دا خبره عرض کړه چې په انسانی شکل باندې راتلل، خو دلته د فرشتي د اصل شکل کې هم جناب جبرئیل علیہ السلام تشریف راوړل. یعنی جبرئیل علیہ السلام با انسانی شکل اختیارو نه داغي مبارک چې کوم خپل اصل شکل مبارک ته پاغي کې به تشریف راوړ. لیکن دا کار په ټول عمر کې درې ځله شوی دی، چونکه د فرشته په اصل شکل کې لیدل انتهایی سخت او ګران او مشکل، داغه برداشت کم دی هغه ډېر بے انتها ګران داغه برداشت. د دې وجنه په ټول عمر کې تقریبا درې ځله نبی علیہ السلام جبرئیل امین په اصل شکل کې لیدل. یو ځل هغه چې کله نبی علیہ السلام په خپل د جبرئیل علیہ السلام نه په اصل شکل کې د لیدلو خواهش ښکارا کړ، نو الله پاک په حکم سره جبرئیل علیہ السلام په خپل اصل شکل کې ولید. خو نبی علیہ السلام باندې دومره hebat راغی چې داغه برداشت هغه درنواله په دومره راغی چې ورته وی فورا اقی په خپل شکل کې شه و یعنی انسانی شکل باندې شه، دا نور ز برداشت ګران دی ماته. او دویم د معراج په موقع باندې چې هغه جناب جبرئیل علیہ السلام سره په سدرۃ المنتہا کې ملاقات شوه دی په اصل شکل کې. او دریم ځل د نبوت په بالکل ابتدایي زمانہ کې په مکه مکرمه کې مقام اجیاد یا اجیاد باندې ملاقات شوه دی. دا لومبي دوانه واقعات چې دي دا خو د سند په لحاظ سره ډېر مضبوط دي، د دوانو خبرو سند او ثبوت مضبوط دي. البته دا اخیری دریم ځل لیدل چې دي نو د دې سند کې لږ شان کمزوروالی دی. بعضې وایي چې لیدل شوي دي، بعضې نه دي شوي، خو اکثر وایي چې شوي دي. نو دا د وحی درېمه طریقه وه چې نبی علیہ السلام جناب جبرئیل علیہ السلام په اصل شکل مبارک کې ولید. سلورم د وحی راتل په نبی علیہ السلام رؤیا صادقه. د وحی سلورم شکل داو چې د قرآن پاک د نازلېدو نه مخکې نبی علیہ السلام رښتونی خوبونه لیدل، چې لا دغه گویا کې د وحی یو طریقه وه، رښتیا خوب لیدل چې سبه په خوب کې ولیدل په بیداره کې به اقصه کېده. مور بی بی عائشہ رضی الله عنها فرمای چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من الوحی الرؤيا الصالحة في النوم
فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. فرمایي چې حضرت صلی الله علیه وسلم باندې به د وحی ابتدا د خوب په حالت کې د رښتونو خوبونو په ذریعه سره وشوه. هغه وخت چې حضرت به خوبونه لیدل نو د سبا د رڼا په شان به هغه رښتیا ثابتېدل، چې څنګه د سبا رڼا ثابت او ښکاري دقسې به چې کوم دی د نبي علیه السلام خوب واضح شو. نو خوب لیدل دام لویه خبره ده او دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده چې نبی علیه السلام به لومبي خوبونه لیدل شروع کړه، خو هغه ډېر حق او سچ خوبونه. د دې نه علاوه په مدینه منوره کې یو ځل یو منافق په نبی علیه السلام جادو کړو په مدینه منوره کې. د دې جادو اطلاع او د دې د فکولو طریقه حضرت ته په خوب کې ښودلې شوې وه. نو گویا کې د وحی یو قسم رښتونی خوبونه دي چې دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام راتلل. بل بیا پنځم د وحی قسم چې په نبی علیه السلام وحی راتله کلام الهی، چې د دې نه مخکې مونږه د وحی په طریقو کې دا عنوان ویلو کلام الهی. خدا د نبی علیہ السلام باندې به په دې طریقه وحی راتله. الله پاک سره خبرې کول د حضرت موسی علیہ السلام په شان نبی علیہ السلام ته هم د الله پاک سره د خبرو کولو شرف او عزت ملو شوی دی. خو د بیدارۍ په حالت کې دا واقعا صرف د معراج په موقع باندې شوی ده چې کله نبی علیہ السلام معراج شریف ته تشریف وړو نو الته براه راست ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت سره دومره نږدې شو لکه غشي او کمان. یا چې دینو د لیندې دا دوا پل کې چې دا دوا څنګه چې او الله فرمای د دین امراته نږدې شو. الله پاک ورته طاقت ورکو د خپل ملاقات کولو. د دې نه علاوه په خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله پاک سره به هم خبرې کولی. د دنیا په زندګۍ کې په خوب کې د الله پاک سره خبرې کول یا لیدل دا جایز دي او په ویښه باندې بالکل که چا وویني نو دی دروغ ووایي چې په ویښه مې ولید. اوس هغه څنګه دي؟ هغه د الله پاک شان دي چې څنګه دی انسان تخپل جلال او دیدار خیه. شپږم چې دینو نفس فی الروع، پزړه کې خبره غورځول، پزړه کې خبره غورځول دام د وحی او طریقه و نبی علیہ السلام دا د وحی شپږمه طریقه. جبریل علیہ السلام به د مخامخ راتلو نه بغیر د نبی علیہ السلام پزړه کې یو خبره واچوله. جبریل علیہ السلام به اونلید او خبره به کم دی زړه ته رااله. یو ځل نبی علیہ السلام فرمایل ان روح القدس نفس فی روعی. روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام زما پزړه کې دا خبره واچوله. داغي الله پاک بداغي په ذریعه سره پزړه کې د نبی علیہ السلام یو خبره ورواچوله. او مستدرک حاکم پر روایت کې داسې الفاظ دي چې معنی یې دا ده چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې زما پزړه کې دا خبره اچول د الله پاک زما پزړه کې دا خبره اچول ده چې په تاسو کې به یو کس هم تر هغه وخت پورې د دنیا نه نزي تر څو پورې چې د خپل رزق پوره کړی نه. نو دام حدیث مبارک او نبی علیہ السلام سره دا خبره او فرمایله چې زما پزړه کې دا خبره واچوله. بهرحال د نبی علیہ السلام باندې د وحی دراتلو هغه طریقې حالتونه مختصر طور ذکر شو. الله پاک ته زمونږ علم نافع نصیب کړي.
او بل د دې خبرو وضاحت سره دا خو چون کې ډېر مختصر ما چې د دین نور مختصر نشي کېدی ځکه چې که ډېر زیات اوږد تفصیل کې ځو نو بیا به خامخا کېدی شي بعضې ملګري لږ تنګ شي نو په دې وجه موږ وایو چې صرف هغه سړی هغه اواز بس واوري چې دومره دی چې خو دومره سوچ پکار دی بل دې خبرو ته سوچ پکار دی چې زمونږ دا دین څومره د قدر دین دی څومره د عظمت دین دی او څومره د دې حفاظتونه شوي دي د نورو دینونو په مقابله کې اوس دغه خو په نبی علیہ السلام د وحی د راتللو طریقه وه اوس وحی او کشف او الهام کې څه فرق دی ځکه چې کشف پټ خبرو معلومولو ته کشف وی الهام هم پټ اړه کې پټې خبرې ته نو اوس دې کې به فرق څنګه یې چې دا وحی دا کدا لکه حضرت عمر صاحب رضی الله عنه چې هغه یو علاقه باندې حضرت ساریه رضی الله عنه یو جرنیلو تقریبا علما لیکي چې 500 میله لري په یو علاقه باندې فوج کشي لپاره لېږلو هغې د جمعې تیاری کو مانځه ته د جمعې ټایم ماسپښین مونځ ته تیاری کو نو دی ټول په مونځ کې او په اودسونو کې او دغه کې مصروف شو تیاری کې او کافرانو د شا طرف نه چې کوم دی حمله کولو پروګرام برابر کړ چې په دغه دوران کې چې دی ډیر مصروف شو موږ به په د شا نه حمله وکړو دغه ټایم حضرت عمر صاحب رضی الله عنه په منبر باندې ولاړو خطبه کولو په خطبه کې ناسا په ویا ساریه الجبل ساریه غر ته وګوره غر طرف ته متوجه شه حضرت ساریه ریال شو چې دا خو د امیر المؤمنین صاحب आवाज ما اورید आवाज داغه دی اج څنګه فورن توجه اخوا برابر کړه نو وسو دغه چې دین دشمن را روان دی بس د چټپټ اعلان کو خپل فوج ته حرکت ورک چې ځان بیدار کې الرټ شه دشمن حمله وکړه نو دغه ټولې پټې خبرې دي یا یو بزرگ آغا لکه حضرت انس رضی الله عنه فرمای چې زیو پیر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مجلس ته صحبت ته حاضر شو د نبی علیہ السلام د وفات نه پس به بیا داسې نور خلق یا کشران صحابه به بیا د مشرانو صحبت ته راتلل دا ډېره لویه خبره ده په زندګۍ کې د نیکانو خلکو مجلس کې ناسته دا ډېره د برکت خبره ده او دا په ځان لازم کې چې داسې یو موقع وباسئ د نیکانو خلکو مجلس او صحبت ته نو وی زه رالم نو وی چې څنګه رالم مخامخ شوم مرته نو نبی حضرت عثمان صاحب وفرمایل چې یو سړی به مجلس ته داخل شي زما نوم یې وانه غشته یو سړی به مجلس ته داخل شي په داسې حال کې چې د هغه په سترګو کې به د زنا اثر وي وی په ما باندې یره راله او هیبت راغی چې یره دا عجیبه خبره دیو فرمایله ما ورته وی چې ولې صاحب وحی جاری ده څه ما ته وی چې نه وحی بند ده فاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله د مؤمن مسلمان د فراست او د سینې د صفای نه ویریږي چې دی یو انسان ته وګوري نو دی د الله پر رڼا سره لیدل کوي د ته الله پاک خبر ښکاره کوي دې ته زمونږ په اصطلاح کې کشف القلوب وی وغیرہ نو اوس دا خبره نو حضرت انس صاحب فرمایي چې زراتلم په لار کې نو یو زنانه روانه و چې پرده پوره نه وکړه لکه مخې پوره پټ نو زما به اختیار چې کم دی پاغه نظر پریوته بیا مې ته زر مخ واړو خو به اختیار مې نظر پریوته نو هغه دومره اثر په د باندې وکړ چې د حضرت عثمان صاحب ته په روحاني طاقت باندې پته ولګېده نو اوس به دې کې وحی کې او دې خبرو کې به فرق څنګه
نو لومبه خدا عقیده لرل چې وحی صرف د انبیاء کرام سره خاص ده. د یو نبی علیہ السلام نه علاوه بل انسان خواه کاغه د هر څومره لوی بزرګ او لوی ولی وي هغه ته وحی قطعا نشی راتلی. لیکن بعض اوقات د انبیاء کرامو نه علاوه الله تعالی خپل خاص بندگانو ته خاص خبره وکړي. نو د نبی نه علاوه چې د یو بل نیک بنده پزړه کې څه خبره واچول شي هغه ته کشف یا الهام وي. چې د یو نیک انسان پزړه کې څه خبره راشي نو هغه ته کشف یا الهام وي. مونږ دا خبره ویلې وا چې د وحی یو شکل دام دی چې پزړه کې برای راست یو خبره واچول شي. نو اوس د دوانو کې با وحی او کشف کې به فرق څنګه یې چې دې ته به مونږ وحی وایو کا کشف به واته وایو. نو فرق پکې یو دا دی چې کله د یو پیغمبر علی السلام زړه ته یو خبر راشي د وحی په شکل کې نو دې سره فوراً دا علم هم د زړه ته راشي چې دا خبره چې کوم دی په زړه کې الله پاک ماته اچولې ده او هغه خبره حق او سچي هغه کې ذره بر شک او شبهه نه. چې نبی علیہ السلام بکله کله فرمایل چې جبرئیل علیہ السلام زما په زړه کې یو خبره اچولې ده. لیکن الهام او کشف کې دا تعین نشي کېدی چې دا خبره زما په زړه کې پس ذریعے سر راغله دا څنګه راغله. ته دا نشي ویلې چې آیا دا ته خبره زما په زړه ته څنګه رااله یو فرشتي را واچولا ډایرک الله پاک را واچولا که پس طریقې سره که اسې زما د دماغ یو سوچ دی او دا خبره په ما په زړه کې رااله آخر څه طریقه وشو څه چلو شو. په کشف او الهام کې دا تعین نشي کېدی او وحی سره فوراً چې کوم دی په 100% یقین سره دا خبر راشي چې نبی علیہ السلام وو فرمایل چې جبرئیل علیہ السلام تشریف راوړو زما لکه دا خبره واچو. نو دغه پکې یو غټ فرق دی. یو خبره ناسا پزلو ته راشي د دې نه دا خبره ثابت شوه چې د انبیاء کرام مزلو ته یو خبر راشي هغه 100% یقیني وي 100% یقیني وي او دا غي منلم 100% فرض وي چې هغه اظهار وکړي چې ماړو ته دا خبر رااله او دا خبر ادا سه اوکې نو دا غي منل فرض دي. د دې په مقابله کې چې اولیاء الله ته کوم خبره پړه کې راځي نو د نور خلقو د پاره دا غي منل فرض نه دي فرض نه دي د وحی په شان دي نه په دین کې هغه د وحی په شان دلیل ګرځي دي چې چیرې پلانی بزرگ خوب ولید بس دا خبره اوس په من فرض شو نه بس کدا غي خوب د لیدون انسان تعلیم اخلي هغه جدا خبره ده خو د وحی په شان چې کم دی هغه ته د فرضیت حیثیت نشي ورکول. البته د اولیاء الله سره د الله پاک یو احسان وی چې بعض وخت کې دی یو پټه خبره هغه ته چې کم نه نو ښکارا کی د مخلوق د هدایت لپاره. بهرحال دغه خو هغه مختصر طریقې سره په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی راتللو طریقې. اوس بیا وحی چې دغه ټولو خبرو نه راجوده نو وحی بیا ځان له خپل کور کې په دوه قسمه ده. د وحی شکل بیا په خپل کور کې بیا په وحی په دوه قسمه ده. یو ته وحی متلو وي او یو ته وحی غیر متلو وي. کوم وحی بچ په نبی علیہ السلام باندې په مختلفو طریقو سره راتله چې موږ تقریبا 6 قسمه دا غي ذکر کړو. نو دغه وحی بیا چې کوم دی په خپل کور کې په دوه قسمه ده چې یو ته متلو بل ته غیر متلو وي. وحی متلو چې دا چې دا غي تلاوت کولی شي دا د تلاوت نه وته دا د قران پاک هغه آیاتونه چې دا غي الفاظ او معنا دوه د الله تعالی طرف نو دا سی وحی چې الفاظم د الله تعالی طرف نه راغلي دي او دا غي چې کوم معنا د اغم د الله تعالی طرف نه ده او د قران پاک په شکل کې دا آیاتونه همیشه د پاره داسې محفوظ کړی شوی دي چې پدې کې د یو نقطې فرق څوک نشي راوسته هیڅ قسم تبدیلی پکې څوک نشي راکولې. نو د علماء په اصطلاح کې دی ته وحی متلو ویا یعنی هغه وحی چې داغه هر وخت تلاوت کولی شي خلک تلاوت کوي د الله تعالی د طرف نه چې کوم دی هغه وحی الفاظ او معنا ډیر فکر کوي خبرو ته الفاظ او معنا دوه د الله تعالی طرف نه دي نو دې ته وحی متلو وي. متلو د تلاوت نه وته دي.
او وحی مطلوع چې کم دینو دا قران پاک دی. دویم قسم چې هغه ته مونږ وی چې هغه ته غیر مطلوع وي. غیر مطلوع وحی غیر مطلوع هغه وحده چې دا د قران پاک حصہ نه ده ګرځول شوی، دا د قران حصہ نه ده، لیکن د دې په ذریعہ سره هم نبی علیہ السلام ته ډیر احکامات ورکړي شوی دي، ځکه دې ته غیر مطلوع وایي چې د قران پاک په شان د دې تلاوت نشي کولی. د وحی مطلوع په ذریعہ سره په قران پاک کې د اسلام بنیادی اصول، عقاید او بنیادی تعلیمات ذکر شوی دي، بیا د دې تعلیمات او تفصیل په وحی غیر مطلوع سره شوی دي. ځکه چې یو ځل غالباً چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی اسلام اره خبره لیکله، نو بعض مرګور ورته وی چې اره خبره ملیکا، بعض خبره خدا سے لکه عام د جند دغه خبري یدونه ضروری نیه، لکه سړی خبره ترې کین نو اره خبره خو ملیکا چې کومه دا ډیره ضروری او اهم خبره هغه لیکه. هغه راغی نبی علیہ السلام نے تپوس کو چې صاحب بعض مرګری ما ته وی چې ته اره خبره ملیکا. نبی علیہ السلام مرته فرمایل چې زما د قسم په هغه ذات باندې چې زما جان داغه پلاس کړي چې د دې جبنا د الله د منشا نه بغیر یو خبره منوزي. او بل ځکه قران پاک کې چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه خبره بالکل نه کوي چې سو پورې دته وحی نه شوی. نو گویا کہ احادیث مبارک چې دي دام د وحی او شکل له، خو چونکې دا د تلاوت پشان په قران پاک کې په ریکارډ باندې راغلي ندي، براه راست هغه الفاظ ندي کوم الفاظ چې الله ذکر کړی دي، نو دی وجنا قران کې ندي راغلي. او احادیث مبارک چې دین لکه یو کس ته خبرو کې او هغه خبره بیا په خپل الفاظو کې هغه بل ته بیان کی چې دا قصې چل، نو دا گویا کې هغه احادیث دي. او یو دا خبره چې یو بالکل هو به هو چې زکم الفاظ ویم او هغه چې کم دی زده حافظ صاحب ته یا بل تو ویم چې زما دا الفاظ چې کم دی بیان کا، نو دا هغه گویا کې مطلوب. مثلا په قران پاک کې صرف د منځ حکم شوی دی چې منځ کوي واقعي الصلات، دغه هو وحی مطلوب شو. اوس د دې منځ دانچا د دې تفصيلات دا په حدیث مبارکو کې ذکر شوی دي، لہذا قرآن وحی مطلوع او احادیث مبارک وحی غیر مطلوع ورسید. او ثبوت یوم دغه آیات ته چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی نبی علیہ السلام فرمای حدیث مبارک چې اوتیت القرآن ومثله معه، خیالو کې نبی علیہ السلام فرمای ما ته قرآن را کړی شوی دی او د دې سره د دې پشان نور تعلیمات هم ما ته ملو شوی. نو گویا کہ دغه نور تعلیمات چې ومثله معه کې احادیث مبارکو ته اشاره شو چې احادیث یو سړي د احادیث نه انکار وکړي دیم کافر شو. ډیر داسې بعضې فرقې داسې شته چې هغې د احادیث نه انکار کوي، هغې وی بس قرآن موږ له کافي دی، قرآن موږ له کافي دی، بس احادیث او سنت ته ضرورت نشته. دغه خلک د دین نه بار دی، قرآن نے انکار حدیث نے انکار کول کفر دے. لہذا د دې آیات او د حدیث مبارک نه دا خبره ثابت شو چې قرآن او احادیث مبارک دواړه وحی دي، دواړه وحی دي. بل ځای کې دې ته وحی جلی او وحی خفی هم وایي، وحی جلی او وحی خفی. لکه دا حافظان دا قاریان صاحبان وی دا لحن جلی دی او لحن خفی دی. نو لحن جلی ښکارا غټه غلطی چې پاغه باندې سړی سخت مجرم او ګناهګار شي، او لحن خفی هغه غلطی چې پاغه داغه عمر ګناهګار نشي لیکن د خیرت د اصولونو خلاف وي. نو دی قران پاک ته وحی جلی او احادیث مبارکو ته وحی خفی وایي. او غټ فرق یې دام بیان کړی شوی دی چې قران پاک ټول جناب جبريل علیہ الصلوۃ والسلام د ډیرو فرشتو په ملګرتیا کې په نبی علیہ السلام نازل کړل، او حدیث مبارک زیات تر براه راست د نبی علیہ السلام زړه کې هغه خبره چولې شوې. لہذا منل د دوانو لازم او فرض دي او انکار ته کفر دی. لکه پرویزیان یو فرقه ده
پرویزیت الله ته منګه وساتي. هغه قرآن مني او حدیث نه مني، لہذا دا عقیده د کفر ده. نو بهرحال چې کم دی تر دې ځای پورې د وحی متعلق چې کم دی مختصر بحث وشو. الله تبارک وتعالى دې دا خبرې زموږ ذهن کې واچي او موږ ته دې په الله عمل لا نصیب کړي. څنګه چې موږ دا خبره عرض کړې وه چې سبق پخېږي په دې باندې چې انسان یو بل سره لږ د هغې ډسکشن وکړي. ضروري دا نه ده چې ما څه ووایي چې دا ټولې خبرې یادې شي، خو چې هسې سړی د دې ځای نه وځي یو ملګري چې یاره نن درس کې خلاصه څه وه، څه خبره وه، غټه خبره پکې څه وه، نو خامخا په دې موضوع باندې سړی نورې خبرې کوي. په دې موضوع یو بل سره چې کم دی څه نه څه لږ باس پکار دی، دې ته تکرار وایي. او په مدرسه کې چې کم دی په سبق کې تکرار دا د دې دومره لوی اهمیت دی چې د حد نه سیوا. زمونږ د حسین احمد مدني رحمت الله علیه زوی مبارک اسعد مدني رحمت الله علیه، زمونږ چې کم بل شیخ صاحب شیخ مطلع الانوار رحمت الله علیه ازما د وړي دورې استاد او براه راست د مدني رحمت الله علیه شاګرد په 1947 کې دوره حدیث کړي و. په اخیری د دیوبند اخیرنی طالب العلم، بس هغه به داغه نه پس بیا پاکستان او هندستان جدا شو. ډېر د علم یو لوی غرو د تقوا ډېر لوی شخصیت. نو کله چې اسعد مدني صاحب وفات شو د مدني رحمت الله علیه زوی، نو ما او امیر محمد مولوی صاحب مشوره وکړه چې یاره مونږ خو هندوستان ته دواله نشو تللی او نه هلته هغې سره چا سره زمونږ سره تعلق شته، خدا د شیخ مطلع الانوار صاحب رحمت الله علیه ملګری د استاد زوی وه، نو مونږ به لاړ شو دې ته به دعا وکړو. نو مونږ 400 ته لاړو، تختاباد کې یو علاقه ده، هلته هغې هغه ټایم کې دوره حدیث پړاوه. نو ورلو مونږ ورته مونږ چې دغسې دې سلسله کې راغلي یو چې د هغې دعا تاسو ته وکړي. یاره هغه دومره خوشحاله شو په هغې باندې، او طلبا ناستو ډېر زیاته، هغه داسې خوش طبیعته غونته مو زمونږ دا شیخ صاحب چې شیخ سریزي مزاج نه لږ جلالي او هغه ډېر خوش طبیعته. طالبانو ته ویې زه ستاسو چوټي شوه زما مېلمانه رال. نو هغه بهرحال چې دی نو وي تاسو ګوره زما د استاذ محترم د زوی دعا له رالی ماله. نو ډېر خوشحاله شو. نو بیا یو خبر هغې وکړه، وی زه هغه امزولی یو او اسعد مدني صاحب چې وی دا زما د تکرار ملګری و، ما خبره دی پوره وی دا زما د تکرار ملګری، موږ به سبق یو بل ته اړو، یو بل ته هم سبق اورو. نو دی یو بل نه تپوسونه کول په سبق کې یا ترجمه کې، نو دا ډېر لویه فایده، دا ټول عمر انسان ته پوخ پاتې شي. نو دی وجه نه زه دا عرض کومه چې صرف دلته په دې خیال چې یاره دا یو ثواب دی، ثواب خو بې تپوسه دی، خو نه صرف په دغه نیت نه چې به زه ثواب خو مو شو که نه، بلکې چې سړی خامخا ځان سره سوسي، یا خاص کر دا نوجوانان چې کوم دی ډېر زیات په توجه سره کینې، ستاسو لا فرش مازغه دي، نو انشاءالله ډېره فایده به الله تبارک وتعالی دې په لومبۍ ما ته بیا تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا سبا به انشاءالله موږ د قرآن پاک د نزول تاریخ شروع کوو، مختصر به انشاءالله په هغې باندې دا کوو تاریخ نزول قرآن. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه برحمتك اللهم آمين برحمتك. اللهم ارحمنا وارحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. خدای پاکم خوشحاله